یوه تن په یو جر لاین کې موږ ته وویل دا مهاجر د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ګلمان او ګلارام له کلو نه راغلي دي او وایي چې شمېر یې 250 فامیلونو ته رسېږي. له هغو څخه د 100 فامیلو نه په شاوخوا کې د مهمند ایجنسۍ د ګنداو سیمې ته تللي دي او متبقي پېښور ته راغلي دي. په پېښور کې دا مهاجر په داسې حال کې چې په پښتو او دري ژبې هم ښه نه پوهېږي ښار ته نږدې د سړک په غاړه پراته دي. څرنګه چې په ازاده هوا کې ژوند لري نو ډېرې ناجوړه شوي دي. له هغو څخه د ماشومانو ناجوړي خورا جدي ده ځکه ماشومان یې په وینه ورکوونکي اسهال باندې اخته دي. داسې ښکاري چې له دې مهاجرو نه چې 3 هفتې د سړک په غاړه وتلي وي نه مجاهدین او نه هم د مهاجرو کمیشنري نه هم د اکبر د خیریه ټولنو عمومي مؤسسه باخبره وي. او کله چې د صدرالدین آغا خان د سلام له دفتر نه د هغو په باب تپوس وشو هغه وویل چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د کمیسیون غړي به ورڅخه باخبره کړي تر څو له دې پشوي افغانانو سره مرسته وشي. دا چې ولې دوی وروسته له دومره کالونو نه مهاجرت ته مجبوره شوي دوی په خپله هم نه پوهېږي خو وایي چې د هغو کلي د کابل د قواو له لورې تر بمباریو لاندې وو او د هغو لسګونې کلیوال هم په دې حملو کې چې وایي سکټ غونډی هم ورباندې لوېدلی دی له منځه تللي دي. نو هیله ده چې د صوبه سرحد د مهاجرو کمیشنري او نوره خیریه ټولنې د دې مهاجرو مرستې ته مخکې له دې چې په پاکستان کې هم له تلفاتو سره مخامخ شي ورسېږي. میخایل ګورباچوف د دې هڅو په ضد خبرداری ورکړی چې د دیموکراسۍ په لور په ګام پورته کولو کې ختیځ اروپا ته کپیټالیزم صادر نه شي. د ده د باندنیو چارو وزیر ایډوارډ شevardnadze حتی په څرګند ډول د ختیځ او لویدیځ اړوند د یو ځای کېدو د سوال د رابطه کولو په هکله اندېښنه ښکاره کړې ده. د بي بي سي ډونالډ آرمور د موضوع ته داسې کتنه کوي. شوروي مشر ښاغلي ګورباچوف د فرانس د باندنیو چارو وزیر رولاند دوماس سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې د پانګوالۍ همدغه راز په نورو هېوادونو کې د شوروي د انقلاب د راوستو د تګلارې وخت تللی راغلی دی. ګورباچوف دا خبره د لویدیځ المان مشر هیلمت کول ته اوروله چا چې تېره اونۍ ویلي چې د بون حکومت دې خبرې ته چمتو دی چې ختیځ المان ته مرستې ورکړي خو هله چې دغه هېواد خپل اقتصاد د بیوروکراتانو د لاس نه واخلي او د بازار پرنسیپونو ته یې سم کړي. ګورباچوف غواړي چې په ختیځې اروپا کې د بازار د پرنسیپونو سره سم اقتصاد او هم د نظریې او د اندې رنګارنګۍ ته اجازه ورکړي. ولې نه غواړي چې خلک دا په ختیځې اروپا کې د ماسکو په ماتې لیکه کړي. ښاغلي ګورباچوف وویل چې په سوړ جنګ کې د بري ډولي ویشتل خوشې خبره ده. رښتیا خو دا ده چې ګورباچوف په اروپا کې د دې نازک پړاو په ترڅ کې د ټیم تابه د پلوه د احتیاط نه د کار اخیستو پلوي دی. په اروپا کې د خلاصیانو د بري جنګارو په یو خوا هغه د ځواکیانو د ګواښ سره مخ کولی شي او بل خوا په اروپا کې دیموکراتیکه بدلون چنګون کولی شي. د باندنیو چارو وزیر ښاغلي شevardnadze هم چې کله دا خبره کوله چې په لویدیځ المان کې ځینې خلک د دواړو المانیو د یو کولو خبره بیا تاندول غواړي نو کېدی شي چې دغه وخت د هغه په خیال کې خبره کول ګرځېده. ښاغلی کول په دې لړ کې د لویدیځ المان د اساسي قانون خبرې کوي چې د هغې نه ښاغلی شevardnadze دا انګیري چې دا د یو خپلواکه هېواد په حیث د ختیځ المان وجود او شاید چې د ټولې اروپا سیاسي نقشه چیلنج کولی. څرګنده ده چې کرملن نه غواړي چې د قدرت په سوله کې د ګډوډي په راتلو په اروپا کې د شوروي ګټې د ګواښ سره مخ شي. ګورباچوف ته به پکار وي چې د دواړو المانیو د یو کولو په مفکوره ډېر په خیال ګامونه واخلي چې دا راز خورا ډېر احساسات راونه پاروي. هغه نه غواړي چې د جرمنیانو په زړونو کې خپل قدر تاله ترغتي ځکه چې دا وخت د برلن دیوال په کنډو کېدو د هغه درناوی خپلې سړکۍ ته رسېدلی دی. ولې ماسکو دا خبره ښه په ډانګ پیل سپینه کړې ده چې سره د المان د پولو د اروپا په پولو خبرې نشي کېدی. دا و د بي بي سي د ډونالډ آرمور تبصره. په داسې حال کې چې فلسطینیان د فلسطین د هېواد د اعلان د لومړي کامیز لمانځنه کوي د اسرایلو په ترشخان لاندې سیمه کې وضع ښه راپړی ښکاري. د بي بي سي راجرها د دې موضوع ته چې آیا د فلسطین د آزادۍ د نهضت د پارلمان لخوا په بهر کې اعلان شوی هېواد او د یو اصلي هېواد جوړېدو ته نږدې شوی او که نه داسې کتنه کوي. د فلسطین د آزادۍ د نهضت د مشر ښاغلي عرفات په نظر د فلسطین جوړېدل خورا نږدې شوي دي. نوموړي د فلسطین د هېواد د اعلان د کالیزې په بیانیه کې د اسرایلو تر اشغال لاندې فلسطینیانو څخه وغوښتل چې د خپل پاڅون شدت ته دوام ورکړي او هم د دوی څخه د اتحاد د ساتلو غوښتنه وکړه. د اسرایلو په تر اشغال لاندې سیمو کې د فلسطینیانو پاڅون د څه 2 کالو راهیسې دوام لري او هم د کار فلسطینیان سره متحده ساتلي دي.
ولې د سولې د روان اقدامونو په هکله په ډله ویشلې ښکاري. نن په داسې حال کې چې فلسطینیان د خپل خیالي ملک د کالیزې لمانځنه کوي، په واشنګټن کې د اسرایلو د صدراعظم ښاغلي یعقوب شمیر او د امریکې د جمهور رئیس جورج بوش ترمنځ به غونډه وشي تر څو د سولې په اقدامونو خبرې وکړي. د دوی ترمنځ د خبرو مهمه موضوع د ښاغلي شمیر دا پلان دی چې د اسرایلو په ترشخان لاندې سیمو کې د فلسطینیانو په منځ کې انتخابات وشي. ښاغلی شمیر غواړي چې په دې پلان کې د فلسطین د ازادۍ نهضت باید هیڅ رول ونه لري او هم باید اسرائیل د ترشخان لاندې سیمو څخه ونه ایستل شي. فلسطینیان وایي چې غیر د دې دوه کارونو د ترسره کېدو نه به انتخابات بې معنا وي. د اسرائیلو د 4 کلن صدراعظم دریځ د امریکې او اسرائیلو په اړیکو فشار راوړی دی او هم د فلسطین د ازادۍ د تنظیم مشر ښاغلی عرفات په مشکله موقف کې اچولی. دا د مصر د جمهور رئیس مبارک سره ډېر زیات ایستلی و چې د شرایطو په پلان کې څه بدلونونه منځته راوړل شي، ولې زیاتره فلسطینیان د دې ټول پلان په هکله شک لري. دوی حتی یو کال پخوا په هغه وخت کې خوشحاله نه ښکارېدل کله چې د فلسطین د ازادۍ مشر د ده څخه د اوږدې مودې راهیسې د غوښتنې د کېدو تېرېدنې ومنلې. دا دوه تېرېدنې د اسرائیلو پر ضد خټېدل او د تروریزم څخه لاس اخیستل وو. فلسطینیان وایي چې د دې کار یوازینی ثمره د امریکې او د فلسطین د ازادۍ د نهضت ترمنځ د مذاکرو پیل کېدل دي، ولې دا خبرې تر اوسه هېڅ ځای ته نه دي رسېدلې. دا نظر اوس زیاتره وخت د ښاغلي عرفات د فتح په نهضت او هم په ترشخان لاندې د لوېدیځ ساحل او د غازې په تراډه کې د فلسطینیانو په منځ کې مطرح کېږي. د دوی لپاره دا یو داس ښکاري چې په ترشخان لاندې سیمو کې د فلسطینیانو د پاڅون څخه یې قوي سیاسي ګټه نه ده ترلاسه کړې او د دوی پخوانۍ خوشحالۍ اوس په دې حقیقت بدله شوې چې د فلسطین د جوړېدو لاره ډېره اوږده او خونړۍ ده. درنو اورېدونکو، دا و د BBC د راجل حال تبصره او اوس د خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو پاملرنه د ځوانانو پروګرام ته رااړوو. ځوانانو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا زه اختر خوشتاني او زه سیده محمد ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ستاسو لپاره په ترتیب کړي پروګرام باندې پیل کړو. سکاټلند د خلکو ملي سرود چې د غم او ښادۍ په وختونو کې غږوي. په لومړي پروګرام کې د سکاټلند خلکو د دود او دستور په باره کې زموږ د پښتو خپرونې همکارې صافي حدیث سره مرکه لرو، ځکه چې نوموړې خپل لوړ تحصیلات په سکاټلند پایتخت ایډنبرا کې ترسره کړي. خو مخکې تر دې به حسب معمول سعیدي کور ته غوږ شو چې د انسان د ارتقا او تکامل په باره کې د دې اونۍ مضمون وړاندې کړي. په تېرو پروګرامونو کې تاسو د سموریان د تاریخي ښارونو او قدیمي آثارو په هکله څه ناڅه واورېده، خو اوس راځو د اکاد و امپراتورۍ ته یوه لنډه کتنه کړو. د سموریان د ښارونو ترمنځ چې کوچنۍ جګړې روانې وې هغه وخت ختمې شوې کله چې لومړی سارګان کوم چې د اکاد د سلطنت بنیاد ایښودونکی و دا ښارونه ټول فتح کړل. سارګان یو اکادیان نوم و. اکادیان سامي ژبه وه چې د یهودي او عربي ژبو سره اړیکې لري چې د ډېرې مودې لپاره د سمور په شمالي برخه کې ویل کېده. وروسته دې ژبې د سموریان د ژبې ځای ونیو. سارګان پخپله د سامي نسل څخه و، نو کله چې ده د سموریان تاریخي ښارونه فتح کړل خپل پایتخت یې د اګاد یا اکاد په نوم سره یاد کړي چې وکیش ته نږدې یو ځای و. سارګان او د ده ولیعهد چې د هغوی د جملې نه نرامسین ډېر مشهوره و، دوی د پوځیانو په زور د سموریان دا سیمې په ډېرې چټکۍ سره اشغال کړې چې امپراتوري یې د کین برات څخه نیولې د حبور د سیند څخه بیا تر ایلام پورې رسېده. که څه هم اکادیانو یوه پېړۍ پر سموریان باندې حکومت وکړ، خو بیا هم د سلطنت په دننه کې ځینې اختلافات راپیدا شول چې ډېر وجوهات لري. لومړی وجه یې دا وه چې د اکادیانو تر امپراتورۍ وړاندې د سموریان ښارونو جلا مشران درلودل چې د انسای په نوم سره یادېدل او د هر ښار انسای داخلي ازادي درلوده، خو کله چې سارګان او د هغه ولیعهد په سر اقتدار راغلل د دوی داخلي ازادي یې لغوه کړه او په یوه ستر قدرت په اختلاف کې ونیوی. نو د دې کبله ټول سموریان د دوی ضد شول. په دې اختلافاتو بله وجه دا ده چې سارګان د سلجوقیان تجارت څخه عبارت له مصر او قیمتي ډبرو او نورو تجرباتو څخه خپل پایتخت اکاد ته ورکړه. د دې نه پخوا د اور او نبات ښارونو د نورو شیانو تجارت انحصار کړی و. د دې تجارت په واسطه دې ښارونو د مدار او سیمینونو د هېوادونو سره ژورې اړیکې ساتلې وې. د تجارت د لاسه ورکولو په نتیجه کې په دې ښارونو کې وژنه، غربت او خواري راغله چې دا ښارونه ټول د سارګان سرسخته دښمنان شول. دا د اختلافاتو بله وجه دا هم کېدای شي چې پخپله سارګان د یو بېل نسل څخه و. همدارنګه د انسان د ارتقا او تکامل په باره کې د دې
دې ورځې تاسو کولم واورئ. اول د سکاټلند دود او دستور ته راځو چې په کلن ځل موده په خپل خیل مکلین المشر ټاکل شوی دی. ما سره په سټوډیو کې حاضره ده. صافي خورې په سر کې راته دا ووایه چې دا ساز د سکاټلند ملي ساز دی که څنګه؟ ځکه چې د سکاټلند هر ښار ته چې ځي همدا مشکي د سورنۍ په تخت کې. اختره نوره دا بیم باجې دې وغږولې نو ما ته خپل د سبق زمانه را یاده شوه. دا موسیقي چې بریک پایپ ورته وایي دا په سکاټلند کې دي. څنګه تا وویل هر چېرته ځې نو دا غږوي. حتی دی رقص هم کوي. دا یو قسم له رقص دی چې هغه سړي کوي او توره په لاس کې نو دا زموږ د پښتنو د خټک قبیلې د رقص سره برابرېږي. اصلا د سکاټلند خلک ځینې خبرو کې د پښتنو سره نږدې دی. مثلا که یو نوی بنده سره وویني نو ډېر په جوش ورته هرکلی وایي او مېلمستیا یې کوي. نو د سکاټلند خلک چې کوم دي هغه ډېر خوږ ښه دا راته ووایه چې د سکاټلنډیانو د انګلیسانو تر منځ فرق څه دی؟ ځکه چې کله یو سکاټلنډي ته ووایي چې آیا ته انګلیس یې نو په ډاډه ورته وایي چې نه هېڅکله نه، زه سکاټلنډی یم، خپل دود، دستور، خپل نسب، خپل خیل او خپله ژبه لرم. د دوی د خیل او نسب دا مسله زموږ د پښتنو هغې سره شباهت لري او که بېل دی. او بلکل د سکاټلند خلک چېرې هم ځان ته انګریز نه وایي او که څوک ورته وایي نو په دې ډېر خفه کېږي. دا هم دغسې ده چې یو پښتون ته ته ووایي چې ته پنجابي یې نو هغه ته درته وایي چې نه زه پښتون یم. دا خلک ډېر جذباتي وي نو هغه عمره مینه ناکه دی. نو سکاټلند کې هماغه شان قبیلې اوسي نو ډلې دي څرنګه چې زموږ د پښتونخوا په سیمو کې دي. دا قبیلې اکثر د یو بل سره سیالو. د هر یو قبیلې به خپل مخصوص لباس و. د رنګ او ډیزاین به فرق و خو دغسې خپل قبیلې چې له درې خواونه پیل شوي د مختلفو تنظیمونو 3,000 تنو مجاهدینو برخه اخیستې ده. د مجاهدینو طرفدار اسلامي خبري اژانس وایي چې د جلال آباد ختیځ، لویدیځ او جنوب خواته سختې جګړې روانې دي. راپورټونه وایي چې مجاهدینو د ښار ختیځ لوري ته 2 مهمې پوستې نیولې دي. د پاکستان صدراعظم بېنظیر بوټو او د چین صدراعظم لی پینګ په اسلام آباد کې له خبرو نه وروسته د همکارۍ یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي دي. د اسلام آباد راډیو وایي چې دغه خبرې د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په مسألو راڅرخېدې. په پاکستان کې د ښاغلي لی د 4 ورځني